موږ چې کوم دی خو دا نه کوي چې چاپه خو په طریقه دی موږ راوستو چې سره موږ دا د ماشوم افلاس د سره پغې کې و دي د نور سره نه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو. نن در سره بیا یو ډېر افسوسناک خبر شیر کوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په 400 کې د اختر په ورځ باندې یو داسې واقعیا ما ته راغلی ده چې تاسو یې واورئ نو په تاسو باندې به خم ځمکه وچړه کېږي. ډېر زیات په خفه شئ او ډیر زیات په غوسه هم شي. نن سبا کومو ګورو کتونکو نو څنګه چې داسې واقعیاګانې مخکې هم راغلي دي او اوس بیا دا نوې واقعیا مخې ته راغلې ده نو اخر د دې حل بسي سړی ډیر زیات خفه شي. څنګه چې مخکې د زینب هغه واقعیا و زینب ډیره په بې دردۍ سره قتل کړو او دغه شان نور هم د ګلونو په شان زمونږ ماشومانې کومو ګورو نو هغه قتلېږي او خای ظالم ته بیا هیڅ سزا میلاو نشي. وجه دا به اخر تر کومه پورې داسې چلیږي. کتونکو که په دې باندې نن څوک اکشن وانه خلی نو سبا به داسې بل را پاسي بل برا پاسي هغوی ته پته ده چې د تپوس څوک نشته نو هر چاته چې کم دی نو دا د ظلم به سٹارټي. نو کتونکو کما 400 کې چې کوم واقعیا ما ته راغله خایبان یوسف جان لالا پورا په ډیټیل سره ویډیو کړی دا. هغه ما په خپل هم کتل تاسو به هم کتلی یوسف جان لالا زمانه ډیر خد به تاسو پیژنې. هغوی په هغه ویډیو کې د هایجینه د پلار سره خبرې کوي نو د جینې هغه پلار سوي ډیر زیات خپه ما او ما بوله دا راوړه دا براوړو عجیب ته بیره لکاتو پلان کې ډینګې په دې مهینه و نکریزه به خوخوي نو و د خدای ظالمه ته دومره وس اکټینګ کې لکه سړی په رښتیا خپه شي. سړی چې دا بالکل رښتیا په سده دومره خپه دی او دا په اصل کې چا وجلې ده کتونکو دا یې دک پلار وجلې ده. په ویډیو کې به تاسو هم ډیر زیات خپه شوي سړی له جړه ورشي سړی ډیر زیات خپه شي سړی چې رښتیا بس لوري د جوخامه خپه دی پسې خو چې هغه وس چې کم دی نو پورا تفتیش هر څه چې کم دی جاری دی نو کتونکو په دې کې مجرم څوک دی اصل مجرم څوک دی نو دلته کې از تاسو ته پوره ویډیو خیم تاسو در سره دا وګورئ کتونکو او ضروري در سره مخکې شیر کې چې د مجرم ته هم د سختو نه سخته سزا ورکړي شي. نو کتونکو دا ویډیو در سره مخکې ضرور شیر کې او تاسو سره چې د مجرم نه دی څه سزا ورکړي شي تاسو خپل رائے زموږ سره په کمنټ کې شیر کولی شئ. د ویډیو کتلو یو جهان مننه کوم خو پلیز دا ویډیو در سره دومره شیر کې کتونکو چې سبا څوک دا کار نه کوي. مریم د ګل په شان ماشومه چې کم دی نو هغه د اختر په ورځ حلاله کړې ده ذبح کړې ده حلاله کړې ده د اختر په سحر د اختر په ورځ او بیا سره سي چل کړې دي د یو سیند د دریاب په غاړه باندې ورته وکړې ده. په یوسف جان لاله ته په انټرویو کې دی سوی ډیر زیات خپه ما د دریاب په غاړه پرته و یا ظالمانو هغه په خپل هم وایي چې دا چې چا قتل کړی ده نو هغه له داسې سزا سریام ورکړي شي چې سبا څوک داسې نه کوي. ناشنا کار دی کتونکو بس سړی ډیر زیات حیران شي چې دا اخر زه څه وینم. دا ویډیو در سره وګوره کتونکو سیوا باس په مونږ هم نه کو ویډیو وګورئ خو مخکې در سره دا ویډیو ضرور شیر کړئ کتونکو ضروري شیر کړئ تاسو سره د زموږ سره په کمنټ کې شیر کړئ. سکلی په 11 تاریخ باندې دا ماشومه مسله شو دوی چې کوم دی نو راله پولیس ته چې دی نو د شپې 11:30 خواوشات پلانګو تاڼه کې رپورټ وکړو چې زمونږ وړه دا د شپږ نیمې بجې ټایم کې د کوره وتې وه بیا نه ده راغلی. نو پولیس والا چې کوم په طریقه کاري رپورټ واغستو دوی هغه ټایم کې لکه مسخوتن منځونو کې مختلف ټایمونو کې کلی کې اعلانونه کړي وو تلاش شروع شو. بیا چې کوم دی 2 بجې پولیس ته اطلاع ملاو شو پولیس په علاقه کې موجود و فوراً موقع ته ورسېد. ماشومه چې کوم دی نو واقعي هغه چې کوم دی نو لکه ذبح کړی شوی و هغه قتل کړی شوی و دا هغه ځای موقع نه چې کوم دی تفتیش سټارټ شو. بیا رو چې کوم دی نو لومبه ټایم چا ځاسې خلوم نه کولو اوله دغه ټیمونه جوړ شله نو مونږه داسې د پولیس مختلف ټیمونه جوړ کړو ورسره چې کم دی نو کم چې لوکلیټي ده داسې ماشومانو کیس کې چې مونږ روټین کوو مونږه د کور نه 4 چاپیرا چې دی نو تقریبا 30-40 کورونه چې کم دی مونږ د هغې دغه وکړو لکه معلومات وکړه د هغې ویټینګ سرچونه هم وکړلو 35-36 کسان چې دی دا مونږ دې کې راوستلو ټیکنیکل طریقې سره مونږه انټاروګیټ کړو. بیا
چونکې د کور غم یو خو اني هاو مونږه د علاقې د کمیټې په ذریعہ د ماشومي مور ته د غم په دوی مرز اپروچ وکړو داسې خبره یې کې موږ ته میلاو شوې چې هغه د وقوعي چې کوم لومبی راپورټ شو دی ویلو چې د شپږ نیمې بجې دا د کور راوتې وه دوباره هغې وویل چې نه ماښام منځونه وشله او زما د خاوند کور ته راغی هغې نه بعد دا وړه لړه بیا چې د خاوند کومه کیسه وکړه هغه اول یو وه چې بیا موږ ته چا وویل چې نه دا خو موږ د کلي چا وویل چېرې دا خو موږ د سره چې دی نو په دې ټایم باندې په دې لار په تلو لیدلې ده نو هغه حساب سره بیا چې دی د غم په درې مرض باندې مونږ چې کوم دین دی خو دا نه کوي چې د چاپه خو په طریقه دی مونږ راوستو چې سره مونږ د ماشومي پلار عبید کم چې زمونږ بیا رستمین ملزم شو هغه راوستو هغه چې انټاروګیټ کنه دا ټوله خبره ومنل چې او یاره د هر سما کړی دی